تاسو پوهیږئ میلادي کال اصل کې له کومه راغی؟ ولې عیسویان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون ورځ کې اختلاف لري؟ ولې ځینې په 15 د دسمبر او ځینې په 4 د جنوري لمانځي؟ او کال همیشه د اول د جنوري څخه پیل کیږي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ولې اسلامي جنتري نړیواله نشوه، حال دا چې یو وخت اسلامي نړۍ په ساينس کې ډیره پرمختللې وه. زه انور شینواری تاسو ته د ډالۍ پښتو ایډونچر یوټیوب چینل څخه مخاطب یم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ اوسئ. دوستانو د دې نه مخکې چې مخ پر وړاندې لاړ شو غواړم تاسو ته یوه یادونه وکړم چې دا خپرونه یا ویډیو مذهبي نه ده بلکې تاریخي او معلوماتي ده، نو مهرباني وکړئ تر اخره پورې ما سره پاتې شئ. راځئ چې لومړی د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون تاریخ څخه پیل وکړو. د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون دقیق تاریخ په تاریخي اسنادو کې موجود نه دی، نه په انجیلونو کې او نه په نورو پخوانیو یا لومړنیو لیکنو کې. له همدې امله عیسویانو وروسته د روایتونو پر اساس بېلابېلې نیټې ومنلې. نو اوس راځو دې موضوع ته چې عیسویان ولې 15 د دسمبر د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون ورځ لمانځي. په اصل کې دا د رومي سلطنت یو پخوانی جشن و چې د لمر د بیرته راګرځېدو سره یې تړاو درلود چې نوم یې و زول انویکتوس. کله چې عیسویت خپرېده نو کلیسا دا ورځ د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون ورځ وټاکله ترڅو خلک دی نوی مذهب ته په اسانه توګه را جلب شي. خو راځو اوس دې بلې موضوع ته چې ځینې عیسویان بیا په 4 د جنوري دا ورځ لمانځي. ځینې د ختیځې اروپا عیسویان لکه ارتودوکس کلیسا 4 جنوري د حضرت عیسی علیه السلام د زیږېدو ورځ لمانځي. دا ځکه چې هغوی لا هم د زاړه جولیان کلندر کاروي، نه دا نوی ګریګوریان کلندر یعنی جنتري. خو اوس سوال دلته دی چې 15 او 4 د جنوري د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون کال دی، نو بیا ولې د میلاد کال په اول د جنوري شروع کیږي؟ په اصل کې اول د جنوري د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون سره هیڅ تړاو نه لري. دا د رومي سلطنت اداري کال پیل و کله چې رومي سلطنت د عیسویت مذهب سره یو ځای شو، نو کلیسا هم د جنوري اوله نیټه د کال پیل وګرځوله. راځئ چې دا پوښتنه هم روښانه کړو چې په لرغوني روم کې جنوري د کوم اختر ورځ وه او د کوم خدای په یاد لمانځل کېده. رومیانو د جنوري میاشت د جانوس په نوم خدای ته منسوبه ګڼله چې 2 مخونه یې درلودل. جانوس د دروازو پیلونو او بدلون خدای و. رومیانو باور درلوده چې هر نوی کار لومړی د یوې دروازې د پرانیستل کېدو په شان دی. له همدې امله جانوس د 2 مخونو په شکل کې انځورېده، یو مخې تیر وخت کتل او بل مخې راتلونکي ته. معنا دا چې جنوري میاشت د تیر کال پای یا ختم او د نوي کال پیل یا شروع ده. د جنوري لومړنۍ ورځ په لرغوني روم کې یو مذهبي ورځ او اداري ورځ وه. خلکو به قربانۍ ورکولې، نذرانه به یې کوله او یو بل ته به یې د نیکمرغۍ هیلې او مبارکیانې ورکولې. که څه هم جنوري ژمی او یخ وي، خو رومیانو لپاره دا د نوي پیل یوه نښه وه.
نه د فصلونو جشن و دا کال د نوي اداري کال او نوو پریکړو پیل و او وروسته په قرار دا دود د جولیان او ګریګوریان جنتریو یعنی کلندر له لارې نړیوال شو. دا نن چې مونږ کال د جنوري د لومړۍ ورځ نه پیلوو دا د روم د تاریخي دود دوام دی. اوس به تاسو ته د جولیان کلندر یا جنتري په باره کې هم لږ معلومات وړاندې کړم. جولیان کلندر چې شپږ څلوېښت کاله د حضرت عیسی علیه السلام څخه مخکې د روم امپراتور جولیان سیزار لخوا جوړ شوی و. په دې کال کې 365 ورځې وې خو حساب یې لږ غلط و چې د پیړیو په تېرېدو سره یې ستونزې پیدا کړې. دوستانو د جولای د میاشت سره به تاسو آشنا یاستئ او دغه میاشت د قیصر جولیوس په نامه باندې نومول شوې ده. راځئ اوس به سوونه او زرونه کاله وروسته لاړ شو او د ده په پاچاهۍ باندې به لږ نظر واچو. جولیوس قیصر یو جنرال، یو سیاستوال او یو سړی چې روم یې بدل کړ. هغه پوځ ته نظم ورکړ، خلکو ته امید ورکړ او وخت یې قانون. د جولین کلندر په جوړولو سره هغه وخت هم تر خپل واک لاندې راوست، خو په روم کې قدرت تل قیمت لري. مصر یو زوړ تمدن او یوه ځوانه ملکه کلاوپاترا هغه یوازې ښکلې نه وه بلکې یوه سیاست پوهه، مختلفې ژبې زده وې او د قدرت هنر یې پیژانده. کله چې قیصر جولیوس مصر ته راغی دا یو تصادف نه و، دا د دوه ذهنونو ملاقات و. د دوی دواړو په منځ کې سیاسي اتحاد جوړ شو او وروسته دا اتحاد په مینه بدل شو. د دوی دا اتحاد دواړو ته ګټه لرله، مصر ته ثبات او روم ته شتمني. خو په روم کې دا مینه د خطر یوه نښه وه. سناتوران یو شی ولید چې قیصر بدل شوی و، ډیر ځواکمن، ډیر محبوب او ډیر خطرناک. قیصر پاچا نه و خو د پاچا غوندې واک یې درلود او په روم کې دا د منلو نه وه. د پاچا او قیصر په منځ کې دا فرق و چې پاچا به میراثي و او قیصر به د سناتورانو او د سنا لخوا ټاکل کېده. همدا وجه وه چې سناتوران د جولیوس نه ویره لرله چې هغه ځان پاچا نه کړي او په روم کې دا د منلو وړ نه وه. په کال 440 قبل المیلاد کې سناتورانو پریکړه وکړه چې قیصر که ژوندی پاتې شي نو جمهوریت وړي او قیصر یې د یو طوطي په واسطه باندې وواژه. د قیصر له مرګ وروسته یو بل سړی راپورته شو، مارک انتوني، وفادار، جګړهمار او احساساتي. هغه د قیصر وفادار ملګری و. د قیصر د جنازې په وخت کې یوه پارونکي وینا وکړه، خو هغه هم وروسته له دې د کلاوپاترا سره متحد شو او دا اتحاد په مینه او رومانس باندې بدل شو. روم ته دا اړیکه د منلو وړ نه وه، جګړه حتمي شوه. اوکتاوین د قیصر منل شوی زوی د انتونیو او کلوپاترا په ضد باندې ودرېد. په اکتیم کې د دوی سره جګړه وکړه او د دې جګړې په نتیجه کې انتونیو او کلوپاترا مات کړل. د دې ماتې څخه وروسته مارک انتونیو او کلوپاترا دواړو ځانوژنه وکړه. اوکتاویون ځوان، خاموش خو خطرناک. هغه احساس نه کاراوه، هغه صبر کاوه. د پوځ ملاتړ، د سنا ملاتړ او د قیصر نوم هغه په اکتیم کې د مارک انتونیو او کلوپاترا په ضد جګړه ګټل او د سزارین چې د قیصر جولیوس او کلوپاترا زوی و هم وواژه.
مصر نور آزاد نه و بلکې د روم د امپراتورۍ یوه حصه وه. اوکتاویوم چې وروسته د اوګوستوس په نوم باندې ونومول شو او لومړنی د روم امپراتورۍ تاریخ یې جوړ کړ او د ده په امپراتورۍ کې حضرت عیسی علیه السلام هم پیدا شوی دی. دنیا بدلیده او د نړۍ نظم هم بدلون وموند. اوس راځو د ګریګوریان جنتري ته. هغه جنتري چې په نن ورځ کې تقریبا ټوله نړۍ کاروي. ګریګوریان جنتري په کال 1502 کې میلادي کال کې د روم کلیسا مشر پاپ ګریګوري دیارلسم لخوا رامنځته شو. دا جنتري د پخوانۍ جولیان جنتري اصلاح شوې بڼه ده. ولی د جولیان جنتري ته اړتیا وه چې اصلاح شي. جولیان کلندر هر کال لږ وختي تیروتنې درلودې او دا تیروتنې د پیړیو وروسته موسمونو او کلیساوي اخترونو وختونو کې ګډوډي رامنځته کوله. د همدې ستونزې د حل لپاره د ګریګوریان جنتري جوړه شوه. په دې جنتري کې مهم بدلون د لیپ کال قانون بدلیده و ترڅو کال د لمر له حقیقي حرکت سره سم وساتل شي. اوس به لږ د لیپ کال په باره کې تشریحات ورکړو چې د لیپ کال قانون څنګه بدل شو او څه اصلاحات پکې راوسته ترڅو کال په منظم ډول سره مخ په وړاندې لاړ شي. موږ عموما وایو چې یو کال 365 ورځې لري، خو دا خبره بشپړه سمه نه ده. په اصل کې د ځمکې یو بشپړ حرکت د لمر شاوخوا 365 ورځې 15 ساعته او 48 دقیقې وخت نیسي. نو اوس سوال دا دی، کله چې کال 365 ورځې دی نو دا 15 ساعته او 48 دقیقې څه کیږي؟ د ګریګوریان قاعدې په اساس دا اضافه وخت هر کال پاتې کیږي او له بل کال سره جمع کیږي. کله چې دا اضافه وخت د 4 کلونو په جریان کې جمع شي نو نږدې 40 ساعته یعنی یوه بشپړه ورځ ورڅخه جوړیږي. د همدې لپاره هر 4م کال لیپ کال ګرځول کیږي او د فبروري میاشت 9 ورځې لري. خو اوس راځو ولې د فبرور میاشت انتخاب شوې ده، نور میاشتې نه. فبرور یو ځانګړې میاشت ده، دا یوازې 2 حالتونه لري. فبرور همیشه 28 او یا 9 ورځې لري. کله چې تاسو په یو کال کې فبرور 9 ورځې ووینئ نو دا د لیپ کال دی، یعنی یوه ورځ ور اضافه شوې ده او دا یوه ورځ د هماغو اضافه ساعتونو مجموعه ده. فبرور هیڅ کله 10 او 11 ورځې نه وي، همیشه 28 او یا 9 ورځې وي. راځو بیرته خپلې اصلي موضوع ته. په دې اضافه ورځ کې هم یو باریک فرق شته، ځکه دلته 6 ساعته حساب شوي دي خو په اصل کې وخت 15 ساعته او 48 دقیقې کیږي. د دې باریک فرق لپاره یوه بله قاعده هم رامنځته کړې ده، یعنی د 400 کلونو قاعده. په دې قاعده کې هغه باریک فرق 12 دقیقې د 400 کلونو په جریان کې جمع شوي او 3 ورځې ورڅخه جوړې شوي دي. خو دلته دا 3 ورځې د 400 کلونو په تیریدو سره راکمیږي. د 4 کلونو په جریان کې یوه ورځ اضافه کیږي او دلته
د 400 کلونو په جریان کې 3 ورځې راکمیږي. د مثال په تور د هر 100 کالو په تیریدو چې کله پیړۍ تغییر کوي د فبرور میاشت 28 ورځې پاتې کیږي. راځي اوس به لږ ساده کړو. موږ به اوس د 2000 کال څخه راواخلو. په 2000 کال د فبرور میاشت 9 ورځ دا یعنی یو ورځ ور اضافه شوې ده. په 2020 فبرور کې به یو ورځ راکم شي یعنی 28 ورځو کې به فبرور پاتې شي. په 2022 کې همدارنګه د فبرور میاشت 28 ورځې یعنی یو ورځ به راکم شي 28 به پاتې شي. په 2023 کې همدارنګه خو په 2400 کې به یو ورځ بیا ور اضافه شي د فبرور میاشت به 9 ورځې پاتې شي. د همدې ګریګوریان قاعدې په اساس کال دقیق او منظم پاتې کیږي. نه په موسمونو کې فرق راځي او نه د عیسوي اخترونو کې کوم فرق راځي. همدا علت ته چې ټول نړۍ د دې جنتري په اساس خپل وخت او تاریخ تنظیموي. ګریګوریان جنتري یو دقیقه او حساب شوی جنتري ده چې د لمر له حرکت سره وخت برابر ساتي. پاپ ګریګوري 14 چې اصلي نوم یې وګو یون کامپاګنی وو په کال 1502 میلادي کې په ایټالیا کې زیږیدلی وو. هغه د قانون لوړې زده کړې کړې وي او د کلیسا یو ډیر هوښیار او سیاستپوه مشر وو. او په کال 1502 کې هغه د کاتولیک کلیسا پاپ وټاکل شو او تر 1585 میلادي پورې پاپ پاتې شو. هغه څنګه پاپ شو؟ پاپان د کاردینالانو لخوا ټاکل کیږي. یعنی کاردینالان لکه زمونږ د مسلمانانو علما چې دي کله چې مخکینی پاپ وفات شي کاردینالان په یو ځانګړي ناسته کې نوی پاپ ټاکي. وګو بون کامپاګنی د خپل علم تجربې او سیاسي مهارت لامل د پاپ په توګه وټاکل شو او د ګریګوري 14 نوم ورکړل شو. اوس راځو دې ته چې څنګه ګریګوریان کلندر یعنی جنتري جوړ کړل. پاپ ګریګوري 14 د ستورپوهانو او ریاضي پوهانو یو ډله وګمارله چې په هغوی کې کریستوفر کلویس ډیر مهم و. هغوی یو نوی کلندر جوړ کړ چې ډیر دقیق و. په کال 1502 کې پاپ اعلان وکړ چې د اکتوبر د 4مې ورځې څخه وروسته نیغ په نیغه د اکتوبر 15مه ورځ راشي. یعنی په دې میاشت کې 10 ورځې د اکتوبر د جنتري څخه لرې کړي او همدې اصلاح شوي جنتري ته د ګریګوریان 14 جنتري یعنی کلندر نوم ورکړل شو چې نن تقریبا ټوله نړۍ همدا کلندر یعنی جنتري کاروي. اوس راځو دې ته چې څنګه کلیسا مجبوره شوه چې د ساینس پوهانو څخه مرسته وغوښته. حال دا چې کلیسا تل د عصري علومو یعنی د ساینس سره په ټکر کې وه. په منځنیو پیړیو کې کلیسا د علم یوازینی ځواک و. هر هغه نظر چې د کلیسا له عقایدو سره مخالف و خطرناک بلل کېده. کلیسا ویره لرله چې که خلک ساینس ومني د دین واک به کمزوری شي. له همدې امله یې د ساینس پوهانو سره ډیر ناوړی چلند کاوه. کله چې ګالیلیو وویل چې ځمکه د لمر شاوخوا ګرځي کلیسا هغه محاکمه کړ او نظر بدلولو ته یې اړ کړ. جوردانو برونو د کائناتو د پراخوالي نظریه لرله. کلیسا هغه کافر وباله او په 1600 میلادي کال کې هغه ته اور واچاو یعنی ویسیزه او همدارنګه نور ساینس پوهان زندان ته واچول
یا یې مړه کړه او یا یې چوپ پاتې کړل. پاپ ګریګوري یو مذهبي مشر و او د تاریخ له پلوه هغه سړی چې ساینس یې ومنود او د نړۍ د وخت حساب یې بدل کړ. دا ښایي چې کله ناکله مذهب او ساینس د مخالفت سره سره یو بل ته اړتیا لري. اوس سوال دلته دی چې ولې اسلامي جنتري یا کلندر نړیوال نه دی؟ حال دا چې یو وخت اسلامي نړۍ د علم مرکز و. هغه وخت چې اروپا په تیارو کې وه، اسلامي نړۍ او په خاصه توګه بغداد د ستورو، ریاضیاتو او طبي علومو ښار و. اسلامي کلندر یا جنتري چې د هجري جنتري په نوم یادیږي د سپوږمۍ په حرکت ولاړه ده. دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له هجرت څخه پیل کیږي، یعنی کله چې هغه له مکې څخه مدینې ته هجرت وکړ. په اسلامي جنتري کې کال 354 ورځې لري، نو هر کال شاوخوا 11 ورځې د لمریز کال نه لنډې وي. همدا وجه وه چې دا جنتري نړیواله نه شوه. نړیواله جنتري باید د موسمونو سره برابر وي، ځکه اقتصاد، کرنه او نړیوال تجارت د فصلونو سره تړاو لري. لمریز کلندر یعنی د ګریګوریان کلندر چې د لمر په حرکت ولاړ دی، موسمونه پکې ثابت پاتې کیږي. خو اسلامي کلندر هر کال 11 ورځې مخکې راځي. روژه، حج، اخترونه تل په مختلف وختونو او یا موسمونو کې راځي. اوس په هم د اسلامي نړۍ په طلایي وختونه او یعنی ګولډن ټایم باندې لږ نظر واچو. اسلامي نړۍ چې د 8مې میلادي پیړۍ نه تر 13مې پیړۍ پورې د علم او ساينس مرکز و. بغداد چې یو وخت د عباسي خلافت مرکز و، په دې ښار کې د هاوس آف ویسټوم په نوم باندې یو لوی علمي مرکز جوړ شوی و. د دې لوی علمي مرکز له برکته ډېر ستر ستورپوهان، ریاضیپوهان او ډاکټران پیدا شول چې نړۍ ته یې مکمل ډول تغییر ورکړ. د دې عالمانو له جملې څخه الخوارزمي چې د الجبر بنسټګر ګڼل کیږي، ابن سینا چې د طب لوی عالم ګڼل کیږي، او البیرونی چې نجومی یعنی ستورپوهنه او جغرافیا په باره کې یو لوی عالم ګڼل کیږي. اوس په هم د دې سترو عالمانو په باره کې یو څو لنډې خبرې وکړو چې لومړی شروع به هم د الخوارزمي څخه وکړو. الخوارزمي چې بشپړ نوم یې محمد بن موسی الخوارزمي و، د 9مې پیړۍ ستر ریاضیپوه و. هغه د الجبري علم بنسټ کېښود او دا د الجبر نوم هم د کتاب الجبر والمقابلې څخه اخیستل شوی دی. د له نوم څخه د الګوریتم کلمه هم پیدا شوې ده چې په نن وخت کې د کمپیوټر ساينس بنسټ دی. ابن سینا چې د نوم سره به تاسو ټول آشنا یاستئ، چې په غربي نړۍ کې ورته ابي سینا وایي، یو لوی مسلمان ډاکټر او فیلسوف و. د هغه مشهور کتاب القانون فی الطب چې د څو پیړیو لپاره د اروپا په سترو پوهنتونونو کې تدریس کېده. هغه د طب، فلسفې او ساينس په برخه کې نه ستړي کېدونکي کارونه کړي دي. ابو ریحان البیرونی د ستورپوهنې او فزیک یو ستر عالم و.
هغه د ځمکې د شعاع اندازه نږدې سمه محاسبه کړه او د هند د کلتور او علومو په اړه هم څو مهم کتابونه ولیکل. ابن حزم هغه د اپټیک یا د رڼا بنسټګر ګڼل کیږي. هغه د تجربوي ساينس بنسټ کېښود او ثابته کړه چې لید د سترګو څخه نه د رڼا د داخلېدو له امله رامنځته کیږي. د اسلامي نړۍ علماو د ریاضیاتو، طب، ستورپوهنې او فزیک په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دی. د دوی علمي کارونه وروسته اروپا ته ورسېدل او په عصري ساينس په رامنځته کېدو کې ډېره مرسته وکړه. یو لوی تور توپان چې د منځنۍ اسیا څخه راوالوته او د 15 پیړیو پرمختللی اسلامي تمدن یې په 14 ورځو کې تس نس او له منځه ویوړ. په 14مه پیړۍ کې مغولي امپراتورۍ ډېره په زور کې وه. د چنګیز خان لمسی هلاکو خان د اسلامي خلافت پلازمینه بغداد محاصره کړ. هغه وخت چې بغداد د عباسي خلافت مرکز او د علم او تمدن لوی ښار ګڼل کېده. په کال 1258 میلادي کې مغولي پوځ بغداد ته ورسېده. ښار څو اونۍ کلابند و. عباسي خلیفه المستعصم تسلیم شو. د خلیفه تسلیمېدو هم ګټه ونه کړه او ښار او خلک یې ونه ژغورل. تاریخي روایتونه وایي چې زرګونه خلک ووژل شو. شمیرې مختلفې دي خو ډېر زیات قتل عام وشو. جوماتونه، ماڼۍ او کتابتونونه وسوځول شو. هغه ستر علمي مرکز یا کتابخانه چې د هاوس اف ویسټم په نوم باندې یادېده په مکمل طور سره تخریب شوه. کتابونه د دجلې سیند ته وغورځول شو. داسې ویل کېږي چې دا دومره کتابونه وغورځول شو چې د سیند اوبه په تور رنګ باندې بدلې شوې. د عباسي خلافت ختم شو. بغداد خپل علمي او سیاسي مقام له لاسه ورکړ. اسلامي زرین دور کمزوري کېدل پیل شو. خو په همدې وخت کې اروپا ورو ورو د رنسانس دور ته داخلېده. د بغداد سقوط د یو ښار سقوط نه و. دا د یو تمدن د مرکزي ځواک ماتې وه. مهمه خبره دا ده چې که څه هم ښار ویجاړ شو، علم له منځه لاړ نه شو. ډېر کتابونه مخکې له دې نورو سیمو ته رسېدلي وو او وروسته دا کتابونه اروپا ته هم انتقال شول. ټوله نړۍ کې د ګریګوریان کلندر له پیل څخه تر هغې تاریخي پیښو پورې چې بغداد د محاصرې په څېر لوی بدلونونه پکې شامل دي. موږ د انسان د تاریخ یو مهم سفر وینو. د ګریګوریان کلندر رامنځته کېدل د وخت د سم تنظیم لپاره یو ستر ګام و چې د نړۍ ډېرو ملتونو ته د وختونو یا نیټو، موسمونو او تاریخي پیښو د ثبتولو یو واحد معیار برابر کړ. خو تاریخ یوازې د وخت د شمیرلو نوم نه دی، بلکې د انسان د بریاو، ستونزو او بدلونونو کیسه هم ده. د بغداد محاصره د اسلامي نړۍ لپاره یو له تر ټولو درنو او دردناکو پیښو څخه وه چې د علم، کلتور او سیاست په ډګر کې ژور اغیز پرېښود. د دې پیښې سره د یو سترې دورې پای او د نوو سیاسي او تاریخي بدلونونو پیل وشو. په پای کې ویلی شو چې تاریخ موږ ته
دا زده کړه راکوي چې تمدنونه جوړیږي، وده کوي او کله ناکله له سختو ازموینو سره مخ کیږي. د تاریخ د مطالعې موخه یوازې د تیر وخت پیژندل نه دي، بلکې دا ده چې انسانان د خپلو تیرو تجربو څخه زده کړه وکړي، خپل کلتور او علم وساتي او د راتلونکي لپاره یو روښانه او باثباته نړۍ جوړه کړي. دوستانو، ملګرو، عزیزانو، وطندارانو، د دې څخه مخکې چې دا پروګرام پای ته ورسوم، له تاسو څخه یو نړۍ مننه چې تر دې دمه پورې ما سره پاتې شوې. تر بلې خپرونې پورې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ګوره چې سبسکرایب هم د یاده ونه وځي. خدای په امان، ښه وختونه ولرئ.